د عالي شیر او تریزیو په ولسوالۍ په بازارونو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي چې په وخت تیرو د مسؤلو چارواکو لخوا نیول شوي او په عام محضر کې سوځول شوي دي. د مسؤلینو په خبره چې خلکو د بار بار شکایتونو او غوښتنو په اساس نن د دې ولسوالۍ مربوطه بازارونو کې تر 1 ټن زیات په وخت تیر مشروبات، خوراکي او غیر خوراکي توکي نیولي دي. چې د عالي شیر ولسوالۍ مربوطه ساحه کې څومره بازارونه دي، دوکانونه دي، په دې کې هر قسم ته اشیا ولیدل. کوم اشیا چې په میوت باندې تیر وو، په تاریخ باندې تیر وو، هغه ارجان مطلب انشاءالله او کوم دوکانداران وو اصول ته ټاکل شوي وو چې د دې نه زیات سامان وي دوکان به مهر کېږي او سامانونه چې کومه دي ټول ځان سره وړل او ورته به انشاءالله چوي. د دې ولسوالۍ خلک د دولت په دا ډول کړنو خوشحالي څرګندوي او له دولت غوښتنه کوي چې وخت په وخت د بازارونو څارنه وکړي. په تریزیو ولسوالۍ په دې کلونو کې په اکسپایرو یا په میوت تیرو دا د دوی لخوا چې هغه ټول شول د ټولو خلکو په حضور کې به وسوځول شي. دوی دغه اقدام چې دا موږ ستایو او مننه ترې کوو. له دې وړاندې د اسلامي امارت په راتګ سره د خوست مرکز په ګډون په بېلابېلو ولسوالیو په بازارونو کې په وخت تیر خوراکي او غیر خوراکي توکو د دوا درملو په برخه کې څو ځله څارنه ترسره شوې ده چې په سلګونو ټنه په وخت تیر توکي نیول شوي دي او په عام محضر کې سوځول شوي دي.